حضرت ډاکټر عبدالحی عارفی رحمه الله فرمایي و چې څنګه ته سهار کاروبار تجارت لځې د جسمانی قوت لپاره ناشته کوې هګۍ خورې شات خورې ډوډۍ خورې چای کوې چې ته تر و تازه سې صحتمند سې جسمانی قوت ولرې نو حضرت فرمایي چې دا رقم به ته روحاني قوت هم حاصلوې سهار چې د کوره وځې د هغه څه د مخه به الله یادوې په مختلفو طریقو سره یا د قرآن مجید تلاوت وکړه یا تسبیح ووایه سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفار ووایه درود شریف ووایه او د کلمې ذکر وکړه داسې چې ځې نفل وکړه نو چې ته د جسمانی قوت سره سره روحاني قوت به هم حاصله کې کله چې ته خپل کاروبار او خپل تجارت ته کښېنې نو انشاءالله تعالی شیطان به بیا تا نسي خطا ایستلی لکه جسم چې ستا قوت پیدا کړی دی دغسې به ستا روح هم قوتمنه وي ستا د نظر حفاظت به وي ستا د غوږو حفاظت به وي ستا د زړه حفاظت به وي د هر طرف څه به حفاظت وي خو نن چې دا بدعملي و دا دوکي و دا فراډونه دومره زیات سوي دي د دې غټه وجه دا ده چې موږ جسماني قوت خو حاصلوو خو روحاني قوت ته زموږ توجه او پام نه وي